بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په میانواله پنجاب کې چې کم کیس مخې ته راغلی و، یو پلار چې دی هغه د 7 ورځو ماشومه چې دی هغه 15 ډزه ویشتې وه. د هغې په هکله باندې چې ضمیر خان څه ویلي دي، راځو د هغې شعرونو طرف ته. هغې باره کې یو څو شعرونه ویل دي، نو هغه وګورئ. بیا د هغې نه پس په هغې خبره کوو چې آیا ماشومه څنګه وجلې کړی شوې وه او آیا اخر د هغې ګناه څه وه چې هغه یې وجلې وه. نو پیله راځو د ضمیر خان شعرونو طرف ته. ژونده دقلته سړی درته حیران شي چې پلاران کله د نونو قاتلان شي. تا ویلي لور رحمت ته، زوی نعمت ته، ستا رحمت ته ولې خلک ظالمان شي. نو دغه تاسو وکړه ضمیر خان ضمیر صاحب هغې باندې هم یو څو شعرونه هغه ویلي وو. که مونږ وګورو کومه ماشومه چې قتل کړی شوې وه، د دې کس کوم واده چې شوی و، د هغې نه پس چې د دې کومه پیلنۍ ماشومه وشوه، نو دا ډېر زیات غوسه و او په دې باندې غوسه و چې آیا دا هلک هغه ولې پیدا نه شو چې دا جینۍ پیدا شوه. نو د دې د وجې نه هغه تمانچه راواخیسته او 15 ډزې چې کوم دی نو دا ماشومه هغه ویشتې ده. نو که مونږ سوچ وکړو آیا دا کم جهالت دور کې به داسې قصې کېدې لکه دې کس چې دا کم کار کړی دی د پیغمبر اسلام نه مخکې به چې کوم د چا لور وشوه نو هغو به هم دا چلونه کول، یا ژوندی به یې ښخول یا وجلې به یې او داسې حرکت به یې کول لکه دې چې څنګه کړی دی. نو ډېره د یو شرم خبره ده چې آیا یو پلار راولیږي او هغه خپله وړه د 7 ورځو ماشومه هغه قتل کړي. د دې نه پس چې کوم دی د پنجاب حکومت هغه گرفتار کړی هم دی، خو په گرفتارۍ هغه به اوس څه وشي ځکه چې ماشومه چې ده هغه وجلې ده. نو د جهالت په دور کې چې کوم کار کېدو هغه کار یې کړی دی. نو که موږ سوچ وکړو آیا اوس وړه ماشومه د هغې ګناه هغه څه وه چې هغه جینۍ پیدا شوه او دا راولګېدو هغه یې مړه کړه. او بل مونږ که دې ته وګورو آیا د یو پلار هغه دومره هم زړه هغه داسې نشي کېدی چې یو ماشومه هغه مړه کړي. نو زه حیران دې ته یم چې آیا اخر دا پلار څنګه و چې یو وړه د 15-16 ورځو ماشومه هغه دې په ګولو ویشته او هغه یې مړه کړه. نو دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کول. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.